سلامونه او نیکې هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به درته کمپاوند لیټرز یا ترکیبي تورو په اړه معلومات وړاندې کړو. په انګلیسي ژبه کې ځینې غږونه د ځان لپاره ثابت شکل نه لري چې کولی شو دغه غږونه له دوو یا څو تورو د ترکیب څخه تشکیل کړو چې دغو تورو ته ترکیبي توري وایي او مثالونه یې په لاندې ډول ښودل شوي دي. CH په چې، کاپ او شین تلفظ کیږي. مثالونه: چیر چوکۍ، سکول ښوونځی، ماشین ماشین. SH په شین تلفظ کیږي. شو ښودل، شي هغه. GH په غین تلفظ کیږي. افغان غني. KH په خې تلفظ کیږي. خان خالد. PH په پې تلفظ کیږي. پون تلیفون. TH په سې او تې تلفظ کیږي. تینک تینکس. تینک فکر، تینکس مننه. ZH په ژې تلفظ کیږي. ژمن. TION په شن تلفظ کیږي. ایجوکیشن تعلیم. SION په شن او ژن تلفظ کیږي. اډمیشن د ننوتلو حق. ټلویزیون تلویزیون. DGE او DU په جو او ایج تلفظ کیږي. ایجوکیشن تعلیم. نالج پوهه. CE CI CY په سین تلفظ کیږي. سنټر مرکز. سرکل دایره. بایسیکل بایسکل. CIENT په شنټ تلفظ کیږي. انشنت پخوانی یا لرغونی. TURE په چر تلفظ کیږي. نیچر طبیعت. ملګرو، ما درته د ترکیبي تورو یا کمپاوند لیټرز چې له دوو یا څو تورو څخه جوړ شوي د هغو پیژندل او استعمال په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل. هیله لرم چې یاد معلومات به مو خوښ شوي وي.